امیر خان متقی له ایراني سیال سره په ټلیفوني خبرو کې پر ایران بریدونه وغندل. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران له بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي سره په ټلیفوني اړیکه کې د سیمې پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې تماس کې پر ایران د امریکي او اسرایلو تیری وغندل شو او د ایران د مذهبي مشر د مړینې په تړاو د تسلیت او خواخوږۍ مراتب څرګند شول. امیر خان متقی ټینګار کړی چې اسلامي امارت د هیوادونو د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا نقض ردوي او د تاوتریخوالي د سمدستي درولو غوښتنه کوي. هغه زیاته کړې چې د کړکېچونو د حل یوازینۍ اغیزمنه لار خبرې اترې او ډیپلوماټیکي هڅې دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې سید عباس عراقچي د ایران په اړه د افغانستان له دریځه مننه کړې. گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. در این گفتگو میان مولوی امیر خان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان و دکتر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون تحولات اخیر و وضعیت جاری منطقه تبادل نظر صورت گرفت. در این تماس وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تحولات اخیر تجاوز ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم نموده و مراتب تسلیت و همدردی خویش را به مناسبت هدف قرار دادن اندوار رهبر انقلاب اسلامی ایران به دولت و ملت ایران ابراز داشت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از ابراز همدردی و موضوعگری جانبی افغانستان دیدگاه‌ها و ارزیابی کشورش را در قبال تهاجم جاری و اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران تشریح نمود. مولوی امیر خان متقی در ادامه تاکید کرد که امارت اسلامی افغانستان نقض حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حریم کشورها را مردود دانسته و آن را مغایر اصول پذیرفته شده بین المللی می‌داند و بر ضرورت توقف فوری تنش‌ها و رجوع به مجاری دیپلماتیک برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران تاکید ورزید. علي لاریجاني وایي چې له امریکا سره به خبرې اترې ونه کړي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر په لیک کې ملګرو ملتونو ته ویلي چې ایالات متحده امریکا او اسرائیل باید زموږ د مشر د وژنې ځواب ورکړي. په همدې حال کې نیویارک ټایمز د سپوږمکۍ انځورونو او خپرو شوو ویډیوګانو پر بنسټ راپور ورکړی چې د ایران په وروستیو بریدونو کې په بحرین، عراق، متحده عربي اماراتو او کویټ کې د امریکا لږ تر لږه 6 پوځي اډې او نور تاسیسات په نښه شوي. راپور کې ویل شوی چې د بحرین په پلازمینه منامه کې د امریکای د 5م سمندري ځواک قومندانۍ په عراق او کویټ کې ځینې پوځي اډې او د اماراتو په دوبۍ کې هغه بندر هم زیانمن شوی چې امریکایي ځواکونه ترې ګټه پورته کوي. العربیه د ایران لخوا پر قطر، کویت، دوبۍ، ابوظبي او بحرین د توغندیو او ډرون بریدونو د نوې څپې د پیل راپور ورکړی. رویټرز هم په یوې خبر کې ویلي چې په دوبۍ او دوحه کې د څو زورورو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. په ورته وخت کې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې بحرین، قطر او کویت هیوادونو ته له سفر کولو ډډه وکړي. زه له ټولو هغو ایراني میهنپالو څخه چې د ازادۍ هیله لري غواړم چې دا لحظه غنیمت وګڼئ. زړور، بهادر او قهرمان اوسئ او خپل هیواد بیرته ونیسئ. امریکا ستاسو په څنګ کې ده. دغه راز د راپورونو مخې ایراني توغندي پر یورشلم توغول شوي دي. عیني شاهدان وایي چې توغندي د ښار د سرونو له پاسه په لوړ غږ تیر شول. د اسرائیلو دفاعي سیستم چې د اوسپنې ګنبد په نوم یادېږي هڅه وکړه دغه توغندي شنډ کړي، خو ځینې هدف ته ورسېدل. تر اوسه د احتمالي زیانونو او مرګ ژوبلې په اړه بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي. دغه راز کویت کې د امریکای یو جیټ الوتکه ویشتل شوې او ایراني رسنیو ویلي کویت کې د امریکای یو پرمختللې جیټ الوتکه تر نښه کېدو وروسته رانسکوره شوې ده. ایراني رسنیو ولیکلي د دې الوتکې 2 پیلوټان د پراشوټ په مټ ژغورل شوي.
موج هفتم و هشتم عملیات وعده صادق 4 پیش از ظهر امروز به سمت اهداف آمریکایی صهیونی با شلیک‌های پی در پی موشک‌ها و پرتاب پردامنه پهپادها انجام شد. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. په همدې حال کې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران لوی هیواد دی او ښایي دغه جګړه لږ تر لږه 4 اونۍ دوام وکړي. هغه زیاته کړې چې په دې جګړه کې 3 امریکایي سرتیري وژل شوي. ډونالډ ټرمپ له ډیلی میل ورځپاڼې سره په خبرو کې ادعا کړې چې پر ایران بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 48 ایراني مشران وژل شوي او په وینا یې غواړي له ایران سره بیرته مذاکرات پیل کړي. موږ پر خپل ورونو په خلیج فارس کې برید نه کوو، پر خپل گاونډیو برید نه کوو، موږ د امریکا اډې موخه ګرځوو. دا خبره روښانه ده. ټرمپ دغه راز ویلي چې د قطر، سعودي عربستان، بحرین، اردن او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره خبرې کړې دي. هغه د سعودي عربستان له لوري پر ایران د بریدونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي دوی هم جګړه کوي. او د افغانستان د شیانو عالی کمیسیون چارواکو پر افغانستان د پاکستان د پوځي رژیم بریدونو په غندلو سره هغه ښکاره ظلم او د نړیوالو قوانینو نقض بللی او له تاوتریخوالي د ملاتړ په موخه د محمد محقق په ګډون د ځینو څیرو ملاتړیز څرګندونې غیر مسؤلانه او د افغانستان د خلکو له استازیتوب لرې بللې دي. د افغانستان د شیعیانو د عالی کمیسیون چارواکو د پاکستان د پوځ وروستي بریدونه وغندل. دوی ویلي چې دغه بریدونه د ګڼو ملکي خلکو په ګډون د ښځو او ماشومانو د شهادت سبب شوي او دا څرګند ظلم او د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. حمله پاکستان بالای مردم افغانستان یک تجاوز و یک تهاجم آشکار هست که خلاف اصول و قوانین بین المللی و خلاف عرف همسایه‌داری هست. این حملات متاسفانه تلفات جانی و مالی هم به دنبال داشته است. ما و مردم افغانستان این حملات را به شدت محکوم میکنیم و میخواهیم یادآور شویم که مردم افغانستان هرچند در طول 4 دهه تجربه تلخی جنگ را چشیدن و به دنبال جنگ و اختلاف نیستند، اما اگر جنگ بالای مردم افغانستان تحمیل شود، مردم افغانستان همگی از تمام اقشار مختلف، اقوام و مذاهب مختلف دست به دست همدیگر داده از کشور و از وطن و خاکشان دفاع خواهند کرد. د کمیسیون نورو چارواکو هم د پخوانی حکومت یو چارواکي محمد محقق ورسي سرګندونې چې د پاکستان له پوځي رژیم یو ډول ملاتړ ښکاره کړی و غیر مسؤلانه بللي او له بهر څخه ورته سرګندونې کوونکي کسان یې له خلکو جلا ګڼلي او ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي. در طول 2 دهه کسانی که در رأس امور بودند، در تصمیم گیری های اینا شریک بودند، اینا متاسفانه برای مردم کار نکردند. به مخاطر هم اینا در بین مردم خریدار ندارند، در بین مردم جا ندارند، لذا در بیرون از کشور خب به هر صورت اونا دنبال سیاست ها و منافع خودشان اظهارات میکنه، اما در اینجا کدام تاثیرگذاری نداره. تجاوز بیشرمانه پاکستان در افغانستان و در کشور عزیز ما باعث شد که تمام اقوام افغانستان بالعموم یک صدا، یک پارچه در کنار امارت اسلامی افغانستان بایستند و صدا بلند کنند که ما هر زمانی که امارت اسلامی بخواهد ما آماده هستیم که در کنار نیروهای مسلح امارت اسلامی ایفای وظیفه کنیم و از کشور خود دفاع کنیم. آقای محقق یک مهره سوخته است. او در زمان جمهوریت که در حکومت شریک بود به نام مردم شیعه و هزاره معاملات ننگین گوناگونی را انجام داد که مردم تشیع بالعموم از آقای محقق متنفر است، از او منزجر است. از آقای محقق حرف شنوایی کسی نداره، فقط آقای محقق خودش است و فرزندانش و سلام. کسی دیگری از آقای محقق حمایت و پیروی نمیکنه. باور پر دې دي سره له دې چې ځینې څیرې او لوري هڅه کړې چې د افغانستان ملي یووالي ته زیان ورسوي او حتی ځینې متجاوز هیوادونه یې د فرصت په توګه ګڼلي، خو د افغانستان له جګړې وروسته یې پوهه ترلاسه کړې چې ټول قومونه په دې هیواد کې یو ګډ اتحاد لري.
د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.